کوی د شادۍ ته راکېسم. تا چې روپۍ راستولې هغه خو ستا مور مړه سوله ستا مور مړه سوله هغه ته مې بیا کفن راوړلی. یاره قدرته تا خو موږ تباه کړلو در په دره دې کړلو. یاره اوس څه ووایم اوس خو مې زړه غواړي چې دلته مې خفه کړی ولې هغې غټې باوړلې مې وراچولې عالم په مسافرۍ کې ولو په کور کې بیا درک نور کولی. یاره ولې دې دوی ذلیل وکړلو تا خو په کلي کې ویلې تا ولې یار په مسافرۍ کې دوی مزې دي دوی خوندونه دي بلډینګان دي پارکونه دي غټ بازار دی ګاډیانې دي چکرونه دي کومه دي نه چکرونه شته نه خوندونه شته. ورور هلته چې به کلي له رالې دا غټ غټ ګوټونه به دې پښو کړي ول دغه کاټن کپړې به دې په غاړه کړي وې یو بال به دې اړولی وي را روان به ولې سړی وروره چې روپۍ لري خو نو دغه دا مسافر بې لري نه دی زی په بار ملک کې مسافري کوي چې راسي یو بنډل روپۍ بې راوړي اخر ولې دې موږ در په دره کړلو یاره مسافري له دې راوستلو. دا شو شا خو ماله دا وجې کول دلمامده مال میکو دا ډېر تیار خورا مخته سوي دي دا ښار صفت هم ورته وکړو میکو چې دا مسافري درک ورکړي. ښه تا له دې وجې موږ ته دې خشم راکړلی. خشم مې درته رسوي ته د هغې پالتوګران ګرځېدله سپکتو یاره پالتو نه ګرځېدو هلته د کور له څنګه یو 200-300 روپۍ ګټلې هغه به مې راوړلې ماښام له خو په هغه 200 باندې خوشحاله ولو. دلته چیشتې دلته په 600 روپۍ 800 روپۍ به هلته 300 روپۍ مې بس ولې. یاره دلته اوس سهار ولاړ سو کار له ماښام چې و دیرې له راسو وچه خوله بیده سو اخر ولې دا بیا دا په دا مسافري کې دا نور خلک څونه نخرې کوي دا څونه پیغورونه راکوي څنګه ښکنځاوې کوي یاره دا چم خو به دې نه کولی. درک درکړي مې کوه درک کوی د شادۍ ته راکېسم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم سلام وعلیکم سلام کلیواله جوړ ته کړه بخیر. طبیعت برابر دی ستړی مشه بخیر. همسایه څنګه یې؟ فل برابر یم. ښه یې جوړ یې؟ شکر دی خیر و خیرت دی الله دې نیستن دلې چې غواړې دلې څنګه رالی؟ وای حالات خراب سولی. په چش حالات خراب سو؟ حالات دا رقم خراب سولی چې بیخي خراب سولی وروره د وړو یوه تیلی نه پیدا کېدله. ښه وړو ولاړل وروره ګر سر لاس نه ورسېږي سړی راسه بس غورځه ښه شی باسه بس قرار را په هوا سولمه ځان مې در راورسولی دوی ویلې په بار ملک کې پیسې دی خالي اوارې دي بس خالي راټولوي. نسته وروره زم دغه سړي د هغسې په دوکه راوستلم نه دی وایي ما ته خوا بدوله په دې وجه یې راوستله ته نورې خبرې له کوه زموږ په کور کې سالو زموږ په کور کې ستاسو په کور کې خیر و خیرات وي. ښه بیخي خیر و خیرات وي الله دې نیست ناره. راځه شکر دی چې خیر و خیرات دی بس دغه دعا مې غوښتله امین کې خو یو شی ولې یاره چیشه هغه تاسې سپی ساتلی ولئ هغه غریب مړ سولی. الله ډېر ښایسته سپی وي ډېر وفاداره ولئ زه چې به ورغلم کور له دا کار د شپه به غریب هلته غپېدلی ډېر وفاداره دا سپیان ډېر وفاداره دي بیخي وفاداره دي یاره. ښه څه به سوي ول یاره ستا سپی په دغه رقم مړ سولی یا کوم چې تا آس ساتلی وي آس دې مړ سولی بس دا سپي چې دی د آس غوښه یې وخوړله بس سپی غریب هم مړ سولی. الله آس څنګه مړ سولو؟ آس د لویږي مړ سولی. خو ما روپۍ در راستولې وې خو آس ته به دې واښه راوړی وي خوراک به دې ورته راوړی وی. تا چې روپۍ راستولې هغه خو ستا مور مړه سوله ستا مور مړه سوله هغه ته مې بیا کفن راوړلی. زما مور مړه سوله؟ هو همسایه ما ته د چیش دپاره پرېښی ولې زما مور څه په وسو؟ ستا مور خو 2 لمسیان یې مړه سول بس د هغه غم یې نه و زغملی بس هغه خوارکۍ مړه سوه. زما 2 زویان هم مړه سولو؟ هو الله هغه څه په وسو؟ هغه خو چې مور یې نه وي نو هلکان غریبانان چیرې ژوندي پاته کېدی شي. زما کوروالا هم مړه سوله؟ ستا کوروالا هم مړه سوله. هغه بیا څه په وسو؟ هغه چت پرایله سو. الله نو ته دلته چیش دپاره رالې؟ یاره زه ته خو لا شولې ستا خو آهسته آهسته مړه کېدل نه دی زما هغه بارانونه چې ول بارانونه ول وروره دا خړې اوبه رالې زما کوچنیانو لویانو مشرانو کشران یې ګرد راسه یوړل. الله بیا دې به غم در شیرې کړمه